په کینیا کې د وژل شوي پاکستانی خبریال ارشد شریف جنازې مونځ په 28 اکتوبر د اسلام آباد په فیصل جومات کې ترسره شو چې پکې د خبریالانو په ګډون یو شمېر خلکو ګډون وکړ. تر دې وروسته د ارشد شریف جسد د H11 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. دا خلک په اسلام آباد کې د پاکستانی خبریال ارشد شریف کور مخې ته راټول شوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي او د هغه میرمن هم په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف له کورنۍ سره غمرازي وکړه. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. نوموړي د اکتوبر پر 15 نیټه ویل چې د کمیشن جوړولو مقصد د دې غمجنې پیښې شفافې پلټنې کول دي. आज मैंने फैसला किया है कि हम इस نن ما فیصله کړې چې په یو اعلی عدالتي کمیشن سره د دې واقعې پلټنې کوو او د دې لپاره به موږ د اسلام آباد های کورټ جج ته درخواست کوو. और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे. د کینیا په پلازمینه نیروبي کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر پر 23 تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوسته موټر ونه دراوه. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکه غلو په لټون وو چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه ووژل شو. ارشد شریف په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوز نیوکې کولې چې له همدې امله یې پر ضد مقدمې درج شوې وي. تر دې وروسته نوموړي پاکستان پرېښود او دوبۍ ته ولاړ. بلخوا د اکتوبر پر 15 د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پېښور کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی. इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग जारी थी. मैंने د ته پته وا چې ژوند په خطر کې دی. په وار ورته خبرداري ورکړل کېده، خو د دې باوجود هغه یو وار هم د حق د لارې په شان نشو ونه یریده او چې خلک څه هم وایي خو ماته معلومه ده چې دا په هدفي برید کې وژل شوی دی. टारगेट किलिंग की गई है. ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी. عمران په پېښور کې د وکیلانو غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د ارشد شریف ته ویلي وو چې ته پاکستان پرېږده. د په خبره ځکه چې د هغه ژوند په خطر کې وو.